بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 140 آیته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش کې د اسمانونو او مځکې، واختلاف اللیل والنهار، او اختلاف کې د شپې او ورځې، والفلک التي، او کښتیو هغو کې، تجري چې روانې دي، فی البحر په دریاب کې، بما سره له هغه څه، ینفع الناس چې ګټه رسوي خلکو ته، وما او هغه څه کې، انزل الله چې نازل کړی الله، من السماء له پاسه، من ماء د اوبو، فاحیا پس ژوندی یې کړه، به په هغو، الارض مځکه، بعد موتها وروسته د مړینې یې، وبث او خواره یې کړه، فیها په هغې کې، من کل دابة له هر ډول ګرځېدونکو څخه، وتصریف الریاح او اړولو کې د بادونو، والسحاب او وریځې کې، المسخرې چې تابع سوي، بین السماء والارض ترمنځ د اسمان او مځکې، لآیات خامخا نښې سته، لقوم لپاره د داسې قوم، یعقلون چې عقل کاروي. یقینا چې د اسمانونو او مځکې په پیدایش کې، د شپې او ورځې په اختلاف کې، په هغو کښتیو کې چې په دریاب کې له هغه څه سره چلیږي چې خلکو ته ګټه رسوي، دارنګه په هغو اوبو کې چې الله د پاسه اورولي، چې په هغو سره یې مځکه له مړینې وروسته را ژوندۍ کړې، او ډول ډول ژوي یې پکې خواره، تنک او تیت کړي، همداسې د بادونو په سره اړولو کې، او د اسمان او مځکې ترمنځ په دې تابع سوي وریځې کې، په دې ټولو کې د الله د قدرت ښکاره نښانې او ډېر دلایل د داسې خلکو لپاره سته چې عقل کاروي. په دغه آیت کې مقصد د الله تعالی د یووالي دلایل بیانول دي. مناسبت او تړاو یې له مخکې آیت سره دا دی چې هلته د الله د یووالي مسله ذکر شوې، دلته یې عقلي دلیلونه ذکر کیږي. ومن الناس، او ځینې د خلکو، من هغه کسان دي، یتخذو چې نیسي، من دون الله لغیر د الله څخه، اندادن سیالان، یحبونهم چې مینه کوي ورسره، که حب الله لکه مینه د الله، والذین او هغه کسان، آمنو چې ایمان یې راوړی، اشد ډیر ټینګ دي، حبا په مینه کې، لله له الله سره. ولو یرى الذین، او که وویني هغه کسان، ظلمو چې ظلم یې کړی، اذ هغه وخت، یرون العذاب چې ویني دوی عذاب، ان القوة لله دا چې زور د الله دی، جمیعا ټوله، وان الله شدید العذاب او دا چې الله سخت عذاب دی. اذ هغه وخت چې تبرأ بیزاره سي، الذین هغه کسان، اتبعو چې لاروي یې سوي، من الذین له هغو کسانو څخه، اتبعو چې لاروي یې کړي، ورأو العذاب او وویني دوی هماغه عذاب، وتقطعت او سره پریسي، بهم له دوی څخه، الاسباب هماغه اړیکې،
وقال الذين او ووایي هغه کسان اتبعو چې لاروي یې کړې لو ان لنا کاشکې چې موږ ته وای کرتن بیرته تلل فنتبرأ نو بېزاره سوي وای موږ منهم له دوی څخه کما تبرؤ لکه چې بېزاره سول دوی منا زموږ څخه کذلک همغسې کذلک همغسې یریهم الله ښیي دوی ته الله اعمالهم عملونه د دوی حسرات علیهم لپاره د پښیمانتیاو پر دوی وما هم او نه دي دوی بخارجین وتونکي من النار له اور څخه او ځینې خلک له الله پرته داسې سیالان نیسي چې له الله سره وړ مینه له هغوی سره کوي او هغه خلک چې ایمان یې راوړی له الله سره په مینه کې تر هر څه کلک دي او که ظالمان په هغه څه پوه سي چې د عذاب د لیدو په وخت کې په خپلو سترګو ویني چې ځواب ټول د الله دی او الله سخت عذاب ورکوونکی دی هغه وخت چې مشران به له خپلو پلویانو څخه بیزاره سي او عذاب به وویني او د دوی ترمنځ ټولې اړیکې به وشکېږي او کشران لارویان به ووایي که موږ ته بیرته تلل په برخه سوي وای نو له دوی څخه به داسې بیزاره سوي وای لکه دوی چې زموږ څخه بیزاره سوي دي همداسې به الله د دوی عملونه پر دوی د حسرتونو افسوسونو په بڼه کې ورغوښي او دوی به له اور څخه هیڅکله نه وځي په دې آیت کې مقصد او موخه د هغو خلکو رد غندل او له عذابه ویرول دي چې ځینې مخلوقات په محبت کې له الله سره برابروي او له مخلوق سره یې مینه د شرک حد او کچې ته رسیږي لکه څنګه چې په سورة انعام 150 آیات کې هم دا خبره سوې چې وهم بربهم یعدلون دوی له خپل رب سره نور برابروي په سورة شعراء په سورة شعراء 98 آیات کې تر 101 پورې هم دا ذکر دی چې وایي إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الته دا کشران چې د بېلارې مشرانو په لاروي بېدینه سوي وه پښیمانۍ سوي او د هغوی څخه شکایتونه کوي هغه وخت چې موږ تاسو د الله رب العالمین سره برابرولاست او موږ له دغسې مجرمانو پرته بل چا نه وي بېلارې کړي نو زموږ لپاره کوم شفاعت کوونکی هم نشته او نه هم داسې یو غم شریکه دوست ته چې په درد مو وخوري یعنې تاسو خو موږ ته دا وعدې راکړې چې موږ به ستاسو شفاعت کوو نن خو هېڅ نشته او دا چې قرآن کریم ذکر کړي چې وایي د مؤمنانو مینه له الله سره تر هر چا کلکه وي یعنې د الله مینه د دوی په زړه کې تر هر چا مخکې وي د الله د مینې نښه او شرط قرآن کریم د سورة آل عمران په 11 او 12 آیتونو کې ذکر کړی وایي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين پیغمبر خلکو ته ووایه چې که تاسو له الله سره مینه کوئ غواړئ د الله دوستان جوړ سي نو زما لاروي وکړئ دغه دین چې ما راوړی دغه دین ومنئ نو په هغه صورت کې به یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم الله به هم مینه در سره وکړي د الله دوستان به هم سي او تیر ګناهونه به هم وبخښي او الله مهربان بخښونکی دی پیغمبر دوی ته ووایه چې د الله او د رسول حکم ومنئ که
چیرې تاسو د الله او د رسول له حکم څخه بلې خواته مخ واړوئ نو یقینا چې الله له کافرانو سره محبت نه کوي. د دغه آیت مناسبت او تړاو له مخکې آیت سره دا دی چې هلته د توحید دلایل بیان شوي دي او دلته د توحید مخالفین مشرکان غندل شوي چې د توحید له دغسې روښانه دلایلو سره بیا هم شرک نه پرېږدي. هلته د هغو خلکو ستاینه شوې چې په دلایلو کې عقل کاروي، دلته د هغو خلکو غندنه شوې چې په دلایلو کې عقل نه کاروي، د شرک په جهالت کې پراته دي.